أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سورة البقرة 40 نمبر آیات اول سفارہ مخیتون کې الله رب العالمین اثبات توحید کو په دلایل عقلیه او پنځو سره صداقت د قرآن الله تعالی ذکر کو، صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کو، تحدی او چیلنج الله تعالی ورکو، منکرین او جواب د شبهه الله ذکر کو. دلته وس الله رب العالمین تخویف او خروی د آخرت ویره ذکر کوي په تکذیب د قرآن سره. هغه چاته الله تعالی د آخرت ویره ورکوي چې څوک انکار کوي د قرآن نام. لفظی ترجمه د آیت دا ده، فإن لم تفعلوا، الله فرمایي که چرته ونکو تاسو دغه کار چې کوم د قرآن په شان ته یو صورت راوړل دي، ولن تفعلوا هیڅ چیرې به تاسو ونه کوي دغه کار، فاتقوا النار التي پسویریږئ تاسو د اور هغې نه، وقودها الناس او خشاک داغي خلق دي، والحجارة او کاڼي دي، اعدت للكافرين تیار کړل شوی دی د پاره د کافرانو. ابن جزیر الله ذکر کوي اعظم دلالة على صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ودا آیات چې دی ډیر یو عظیم دلیل دی په نبوت د نبی صلی الله علیه وسلم په صحت باندې او د هغې په رښتینوالي باندې. ځکه الله دا دواړه الفاظ ذکر کړي دي، لا یفعلون ولم یفعلوا. الله تعالی فرمایي عربي کې ګرامر دار دی، کله چې فعل مضارع باندې لم داخل شي ماضی معنی دغه شان ته ماضی نفي ته وړي، او لن چې کله فعل مضارع باندې داخل شي نفي د استقبال د تعبید پیدا کوي. یعنی معنی دا ده نه دا کار دغه شان ته الله او ته وی چې نه دا کار چا کړی دی چې قرآن په شان ته یو صورت دا راوړي، او نه پاینده کې د قیامت پورې څوک دا کولی شي چې قرآن په مقابله کې یو صورت د قرآن په شان دا راوړي، هېڅوک دا نشي کولی. الله فرمای ظالمانو تاسو دغه اور نه ویریږئ چې هغې خشاک ګوره خلک دي او هغې ته به تاسو داخلیږئ منکرینو، ګټې او کاڼي او انسانان دغه خلک دي. حجاره کاڼو نه مراد وي هغه دوی هغه د بوتانو هغه ګټې مراد دي چې کومه په دنیا کې دوی ولا بندګي کوي. یا د حجاره د ګټو نه مراد دا د کبریت هغه کاڼی کوم د ماچس چې په هغې باندې اور دغه شان ته بلیږي. یعنې دا ډېر سخت دی چې الله تعالی به دغه شان ته په هغه د کبریت او هغه د ماچس هغه ګټې دغه شان ته هغه به دا اور خوري او دا اور ورباندې ښه تازه کېږي. نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمای، حدیث د ابو سعید او ابو هريره هم ذکر کړی دی، بخاری کې او ترمذی کې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان نارکم، یقینا ستاسو دا دنیا اور چې د خلکو هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. د دنیا دا اور چې الله د نبی سلام فرمای دا یوه برخه دا او یو برخه د اور د جهنم نه ده، یوه برخه د جهنم د اور د او یو د برخه دا یوه برخه ده. یو صحابي وته د الله پیغمبره ان كانت لکافیه، د دنیا دا اور خو کافی ګرم دی، نو سړی ورته ګوته نشي وروړی. د الله پیغمبر دام ډېر کافی ګرم دی دنیا دا اور. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویله فضلت علیهن ب99 جزءا كلهن مثل حرها. وی د آخرت کې به د جهنمینو قرآن مخالفینو مشرکانو منکرینو کافرانو باندې به دا اور څه شي وی 9 شپېته چنده به نورم الله به ګرمایش پیدا کړي. دا دومره ګرم اور دی. ابن رجب ذکر کړي الحنبلی رحمه الله وی د آخرت دا اور چې دی په دې کې یو 15 قسمه خصوصي عذاب دی په نور کې نشته دی. یو په هغې کې خصوصیت دا د سرعت الایقاد ډېر زر بلیږي،
دنیا دا اور کله بل شو کله لګیږي ته به سره چل ول به سره وکي خو د جهنم دا اور چې سورۃ الایقاد ډیر زر بلیږي ډیر ډایرک اور اخلي وکثرت الدخان او داغي لګیم ډیر زیات ته وشدت الالتصاق بالابدان او د انسان د بدنون سره ډیر سخت دغه شان د زر لګیږي وقوه حرها اذا حميت او هغه دغه شان ته داغي ګرمایش هم ډیر د چکل هغه ګرم شي دغه شان د جهنمینو باندې ګرمایش هم ډیر زیات ته ځکه یو شعر وی انما الدنيا الى الجنه والنار طريق والليالي متجر الانسان والايام سوق اے خلکو دې شکار دی دا دنیا چې دا غور لار دا غور منزل نه دی دا زمونږ اوساسو منزل مقصود نه دی بلکې دا یا جنت تلار دا یا جهنم تلار دا ورځ د دنیا چې دی دا دنیا د پاده د انسانانو د لپاره بازار دی د اعمالو او شپې دنیا چې دی ودا د انسان د لپاره مارکیټ کې خلک سودا کوي دا د سینې چې دا ورځ شپې دا دغه شان د عباس انسان تیریږي بلکې دا شپې چې دی دا مارکیټ دی ته بنوځي سوداګانې به د لپاره کې سوداګانې به کې د آخرت د لپاره او دنیا دا ورځ چې دی دا دغه شان د آخرت د لپاره بازار دی څوک به کې ښه سودا کوي چې جنت ته به خلک ځي څوک غلطه سودا کوي چې هغه به جهنم ته الله دې موږ توسو وساتي وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات مخکې الله تخویف ورکو منکرین د قران ته وس الله بشارت ذکر کوي بشارت یو خوي الله تعالی ذکر کوي کامل او پورا چې قران ومنو داګه د پر الله ناشنا زیر ذکر کوي وبشر الذين امنوا او زیر ورکه پیغمبرای کسان ته چې ماون را وړي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي ان لهم جنات یقینا د دې لپاره به جنتونه به باغونه به تجری چې بهږي با من تحتها الانهار لاندې د ونو د اغینا نهرونه به بهږي ولی به بهږي کلما رزقوا ارکل چې هغه ته ورکړي شي رزق ورکړي شي منها در جنتنا من ثمرتين د میوه رزقن د پاره د خوراک قالوا دا جنتين بوي هذا الذي دا خو هغه سدي رزقنا من قبلو چې مونږ د رزق راکړی شو مخکره دینام یا په دنیا کې دا مونږ ته راکړی شو یا دغه شان ته اوس د جنت کې مخکې مونږ ته دا خوراک راکړی شو وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَأُتُوا بِهِ اورا بوړی شي په دې میوه سره او په دې خوراکونو سره متشابهن یو شان به څنګه به یو شان دی یعنی په خوان کې به یو شان دی دغه شان ته پرنګ کې به یو شان دی په ښکارا لیدلو کې به یو شان دی خوان کې باغه مختلفي دی یو بل نام ولهم فی الله تعالی فرمای د دې لپاره به بیان په جنت کې از ولهم فیها او د دې لپاره په جنت کې ازواجون به بیان وي مطهرتون پاکی وي وهم فیها خالدون او دوی په دې جنت کې همیشه به دا ژوندۍ دی آیات کې نه الله تعالی زیره ورکه هغه چا د چاغه د قران تابعداري ژوندۍ په قران سره تیرې وعملوا الصالحات مراد اوسما زو ذکر کوي مؤمنان ته الله تعالی زیره ورکه پیغمبر مؤمنان ته زیره ورکام او نیک عمل خلکو ته زیره ورکه نیک عمل کوم مراد دی اوسما زو ذکر کوي اخلص الاعمال اگر نیک عمل مراد چې خلق پاغي کې اخلاص پیدا کړي اخلاص ویل کېږي عمل صرف د الله د پاره کول پاغي کې ملاوت دانه کول چې دغه شاته په عمل کې ملاوت کې ته دنیا کې وګورئ چې موږ بازار کې او شیخ روغالکا دکاندار ته مخ کې او ځل کې ملاوت پکې نه ګوره پیراګه خو چې ملاوت پکې نه پلانکې شجرا کا ملاوت پکې دو نمبرې پکې نه او بدین کې خلک دو نمبرې کوي تاسو ګورئ یعنی دا خلکو ته تاسو ګورئ چې د الله بندګیم کوي د باباګانو بندګي کې زیارت نه غواړي حال دا په دنیا کې قانون دی یو خزه د خاوند دي کنه خاوند په خزه کې شریک نه مني یار نه مني چې زم د خزه خاوند ما بل سره د خزه خاوند څوک مني نه مني خدای الله سره نو الله څنګه ځان سره شریک مني الله تعالی یو ذات ته مخلوق هغه پیدا کړل بس بندګي به انسانان داغه کوي د بل چا نه به څوک شنه غواړي صرف د الله نه به غواړي نو د آخرت کې د شان ته هر قسم د ولی شته د نهرونه شته د هر قسم ولی خوراکونه شته دي او دغه شان ته خوراکونه په دې ترتیب باندې وي چې هغه ته به یو خوراک راوړل کیږي لکه دې خوراک به وتو به متشابهه دې خوراک به متشابه فی اللون والمنظر مختلف بالطعم مجاهد را ذکر کوي وې دې خوراک به چې رنگ او لیدل دا به یو شان د خو کله ته وخوري او خوان به بدلی خوان به دې لکه ته به یو قسم فروټ راوړل شي او روسه چې کم راوړل کیږي هغه هم دغه شان د مخ کې بشان د یو شان د خو چې وی خوري خوان به یو بل مختلفي
دغه شان د یا متشابهان به ودی وې د دنیا دا کم میوي چې دي د مانی یا دغه شان د کېلی انګور وغیرہ وې دا په جنت کې په دغه قانون باندې ملاويږي دغه قانون به خو د جنت خوراک چې کم دغه به ډیر مزیدار وي د دنیا د خوراکونو الله دې موږ تاسو نصیب او دا زنانه دا په جنت کې ملاويږي نبی سلام فرمایي دا زنانه به چې لو طلعت امرأة من نساء اهل الجنه الى الارض لملأت ما بينهما ريحا دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چته جنتی و زنانا دا دغه شانته دا دنیا د صرف راخاره شي راخاره د دنیا دا ټول ازمکه دا به ټول غ شانته د خوشبو نه ډکش ټول به خوشبو ولا اضاعت ما بينهما د مشرق نه تر مغرب پورې شمال نه تر جنوب پورې دا ټول دنیا برناش ولا نصيف على راسها خير من الدنيا وما فيها داغه په سرمان چې کوم زړو کې پټه پرته ده دنیا کې چې دی او دنیا کې چې داغه نه ډیره بهتره ده الله دې موږ تاسو جنت کې نصیب وکړي نبی اسلام یو روایت کې ذکر کړي انګور مبارک یو سړی راغی عتبة بن عبد السلمي وی یو باندې چې نبی اسلام خوا ته راغی د الله پیغمبر وی د نر کې به دا حوض به څنګه حوض کوثر او د جنت د نعمتونو به څنګه ډیر ته پوښتنه دی وکړه وی به وتل فی فاکهه اې د الله پیغمبر به جنت کې میوه ملاویږي د الله پیغمبر تلاو میوه ملاویږي اې د الله پیغمبر انګور به کی انګور دا باندې چې باندې کې جو اصل سادهګان خلک انګور به کی ملاویږي نبی اسلام تلاو انګور به کی ملاویږي فما عظم العنقود دا یو زنګور کې د انګور کې یو زنګور کې ودا به څومره نبی اسلام وتویلا مسيره الشهر للغراب ابقع ولا يفطر ودا د جنت د انګور یو زنګور کې به دومره لکه یو کارغه هغه کارغه چې هغه د سپین او تور رنگ والا کارغي او دا یو مش رواني او هغه باندې کومه کمزوري او ستړتیا پکې رانشي لکه څنګه چې اول سر کې کم رفتار باندې مزل کوي دا چې د اخر سر مزل هم په یو رفتار باندې ایو مش دا کارغه مزل کوي سونه لار چې دا و دونه به صرف د جنت هغه د انګورو یو زنګور کې وي ان جنت هغه نعمتونه دي چې لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نستر ګلیدلی او نه په ذهن کې داغه وړه کې داغه سوچ کې دلی شي او نه په غوګونو باندې انسان اوریدلی دي زمونږ استاد دنیا دا فنا د دینم فنا دا به ختميږي او د بقا والا ژوندۍ د پاتې کېدلو ژوندۍ هغه د آخرت الله دې موږ تاسو له خیسته کی فإن لم تفعلوا الله تعالی فرمای کچرته ونو کو تاسو دغه کار ولن تفعلوا هچره به تاسو ونه کړی شئ فتقوا النار التي بسویرګه تاسو د ورغنا وقودها الناس چې خشاک دغه خلق دي والحجاره او غټي دی او کانی دي اعدت للكافرين ته شوه د بعد کافرانو وبشر الذين امنوا زير ورکه پیغمبره کسان د چې ماونه راوړي دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي ان لهم جنات یقینا دوی لپاره به جنتونه به باغونه به تجری من تحتها الانهار چې بهیږي بلاندې د اولو د هغې نه ولې کلما رزقو هر کله چې هغوی ته رزق ورکړی شي منها دغې جنت نه من ثمرة د میوو نه رزقا د پاره د خوړلو یا د پاره د خوراک قالو دا جنتین به وایي هذا الذي دا خو هغه څه دي رزقنا چې موږ ته راکړی شو من قبل مخکې دینا یا په دنیا کې دا قسم خوراک موږ ته راکړی شو یا په جنت کې لږ مخکې دا موږ ته راکړی شو واتو به متشابها او را بوړ شي په دې میوو سره په دې خوراکونو سره یو شان یعنی رنگ کې به یو شانتي خوان کې باغ بدلی ولهم فيها او دې لپاره به په دې جنت کې ازواج ببین به مطهره پاکي لاړو نه بصفای نفاس نه بصفای بیم محواری نه بصفای د خلاص کو نه بصفای اخلاق به خیستي تشی میتیاج ډکی میتیاج دا په جنت کې نه وهم فيها خالدون د جنت کې همیشه الله دې موږ تاسو نصیب کړي